شیخ مولوی اطیع الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب کړئ. او دویمه نشانه چې هغه نبی به څنګه وي، ورته دویمه نشانه هغه ده چې هغه نبی به فقیر وي، هغه به غریب وي، هغه به مسکین وي، او د هغې پالنه او پر هغې باندې مال خرڅول دا به د قریشو د یو مالدارې زنانې په نصیب وي چې هغې به پر ده باندې خپل مال خرڅوي، هغې به پر ده باندې خپل دولت خرڅوي او هغې به د ده کفالت کوي. او حضرت ورقه ابن نوفل هغې حضرت خدیجة الکبرا ته وایي، ورته یې دا کار لورې هغه علامې ما ته په تا کې ډېرې ښکاره معلومېږي چې هغه زنانه به ته یې چې هغې به پر دې فقیر نبي باندې خپل مال او دولت خرڅوي. حضرت خدیجة الکبرا ته الله تعالی په مدینه کې ډېر مال او دولت ورکړی و، ځکه د نکاح څخه مخکې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې د قافلې سره تلی چې د دې د تجارت قافلې به راتلې، لیکن هغې خپل مال او دولت ټوله پر پیغمبر علیه السلام باندې خرڅ کړي او د هغې صله هغې زنانې دا ولیدله چې د دې د سلامو دپاره به الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام راستاوه. حضرت جبرائیل علیه السلام به رالی، پیغمبر علیه السلام ورته جبرائیل څنګه رالی؟ الله را واستول ورڅه خدیجې ته زما سلام وایه، ځکه د پیغمبر علیه السلام زندگی به د فقر وي. د پیغمبر علیه السلام ټوله زندگی هغې په کوم حالاتو کې تېره شوه. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها حضرت عائشہ مبارکه د هغې د کور حال بیانوي، وایي د پیغمبر علیه السلام چې څومره زندگی تېره شوله داسې ورځ نه راغله چې پیغمبر علیه السلام د په ورځ کې 2 ځله په وربشو نه ډوډۍ ځان مړ کړی، د غنمو ډوډۍ خوله نه، لیکن چې وربشو نه ډوډۍ پیدا کېدله د هغې هم دغه حال و کیفیت. حضرت عائشہ مبارکه یو ځل وایي 2 میاشتې مسلسلې تېرې شوې چې زموږ په کور کې اور نه سو بل. نو یو صحابي ورته ستاسو خوراک څه و؟ ورته یې الاسودان 2 تور شیانو، تور خرماو پر هغې باندې د زمزم اوبه سربېروي او په تور خرماو د زمزم په اوبو باندې موږ 2 میاشتې مسلسل ګزاره کوله. په کومه شپه باندې چې پیغمبر علیه السلام رخصتېږي وفات کېږي، په هغه شپه باندې د پیغمبر د زندګۍ دا حیثیت چې د یو یهودي په کور کې د پیغمبر علیه السلام زغره په ګرو او په رهن باندې پرته ده چې د هغې څه یو څه پیسې اخیستې دي د کور گزاره پکې، او چې په کومه شپه باندې پیغمبر علیه السلام وفات کېږي په هغه شپه باندې په کور کې دومره تیل نشته چې چراغ بل کړي، او په هغه شپه باندې په ټوله کور او په ټوله مسجد نبوي کې تاریکي ده. ځکه د پیغمبر علیه السلام زندگی حضرت خدیجة الکبرا ته ورقه ابن نوفل وایي چې هغه نبی به فقیر وي، پر هغې به ډېره د فقر زندگی تېرېږي. حضرت کعب بن عجره هغه رالی، پیغمبر علیه السلام مسجد کې ناست دی چې ورته ګوري د پیغمبر علیه السلام پر دې رنګ باندې ډېر ژړوالی دی او د هغې پر رنګ باندې یو قسم ضعف دی، یو قسم کمزوري ده. ماره ورته کښېنستی، ورته یې و ابي و امي مالي اراك متغير اللون، ورته د الله رسوله زما مور و پلار دې درته قرباني په دې رنګ کې دې نن ډېر تغیر معلومېږي، رنګ دې ډېر په ضعف او په ډېره کمزوري کې دی اخر ولي. پیغمبر علیه السلام ورته والله ما دخل هذا الجوف ثلاثه ايام لقمه واحده، په الله دې مې قسم چې دې نسته نن درېیمه د یو ګوله نه دور نه وتلی، نو د هغې په وجه باندې زما په رنګ باندې خامخا اثار معلومېږي. حضرت کعب رضی الله عنه منډې کړې چې ورغلی د یهودي یو څه اوښان دي هغه وبېدل غواړي، هغه اوښان یې ژر ژر اوبه کړل، د هغې په عوض کې هغه یهودي یو څه خرما ور برابره کړله، هغه خرما یې راوزغلوله، پیغمبر علیه السلام ته کښېښوله. پیغمبر علیه السلام ورته وایي څنګه دې راوړله؟ ولې ولاړې دومره په تلوار؟ دی ورته والله انی لاحبک، ای د الله رسوله په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده او ستا د رنګ دغه کیفیت لیدل د ما برداشتولی نه سو، نو په دې وجه باندې ولاړم. پیغمبر علیه السلام ورته انظر ماذا تقول،
ته پر دې خپل خبره باندې لږ غور وکړه ته څه وایې. دی بیا ورته والله انی لاحبک، په الله قسم زما ستا سره ډېره مینه ده. پیغمبر علیه السلام بیا ورته انظر ماذا تقول، ته لږ پر خپله خبره فکر وکړه. چې کله هغه درېیم ځل د خپله خبره بیا ورته راګرځوي نو پیغمبر علیه السلام ورته ان كنت تحبوني، ای کعبه که ستا یقینا زما سره محبت دی نو فاعد للفقر تجفافا، د فقر او د مسکنت دپاره تیار سه، او داسې فقر به در باندې راځي، داسې مسکنت به در باندې راځي تجفافا چې هر څه به در څه ختموي، هر څه به دي. ورته یا کعب، ورته الا الفقر اسرع الى من يحبني، ای کعبه فقر هغه چاته چې زما سره محبت لري هغې له فقر او مسکنت او غربت دومره په منډه راځي من السیل الى منتهاه، لکه پر غره باندې چې باران کیږي او د غره د سره سه د غره بیخ له سیل او سیلاب په څومره تلوار ځان را رسوي چې کله اوبه په واله کې راویږي او واله د مځکې پر مخ باندې نه وي، د غره د سره سه د غره در پایه پورې ورته هغې اوبه چې د غره د سره سه د غره در پایه په څومره تلوار را رسیږي چې په زندګي کې زما سره د چا محبت یې هغې به غربت او فقر ته ځان تیاروي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي الفقر فخری، فقر زما